ته څه مار دی د ځان نه جوړ کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلي او دغه په سکرین باندې درته هم دغه پکچر ښکاري چې دا مینو خان مینو ده. ملګرو مینو خان مینو به چې په ټیک ټاک ویډیوګانې خېجولې، هغه به چې لایو راتله نو هغې به یو ماکس لګولی او هغې به خپل پیس چې دی چاته نه شو کو، خو نن تاسو وینئ چې د هغې دغه پیس هم شو دغه خلکو ویلدو. دغه څه وجې نه ملګرو دا ټیک ټاک نه ده، سمه چکله ده. مونږ بار بار وایو چې دا خپلې خویندې میندې کومې خوریانې چې دي دا د ټیک ټاک نه منې کولی چې ټیک ټاک چې دی دا یو چکله ده. ملګرو دغه جینکۍ چې دي دغه د هلکانو سره لایو راشي او په لایو چیټ کې چې دي نو دوی یو بل ته پنشمنټ یادوي او هغوی هغه خبره چا منه ده نو په جواب کې دغه چل وشي چې نن د مینو خان مینو د مخ ویډیو چې ده هغه شیر شوه. نو ډېر زیات خفه شوم چې یاره د داسې تور سرو عزتونه چې تار تار کېږي، دغه چې په ټیک ټاک باندې لایو راځي او دغه چې دي د لږو ډالرو دپاره خپل ځان فیمس کوي. نو ملګرو دا ورځ پکې هم لیدی شي چې یاره سبا به زما پیس هم چې دی هغه شیر کېږي. د دوی دا پیس څنګه شو کېږي ملګرو؟ دوی چې دی د یو کس سره دوی هغه مینه محبت ساتي، هغه لین دین او دوی ځان ته پرسنل کې خپلې ویډیوګانې اړی راړی، خو په معمولي خبره ورانه شي که نه نو دوی بیا سبا له دغه حالي چې هغه ملګری یا د ده کم فرینډ چې دی د دغه ویډیو چې ده هغه شیر کړي فیسبوک باندې، ټیک ټاک باندې، یوټیوب باندې، نو هغه ټول عزت چې دی هغه ختم شي، هغه لیلام شي. نو زه تاسو ته وایم چې د خدای دپاره دغه په ټیک ټاک باندې لایو دغه جینکو ته وایم چې یاره مه راځئ، سبا له تاسو هم دغه شان کولی شئ چې نن د مینو خان مینو د مخ تصویر چې دی هغه رالی، ویډیو یې راله، سبا له به دغه ستاسو هم راشي، سبا له به تاسو هم په ژړا ژاړئ. نو الله ته وګورو، د الله نه ویریږئ. په ټیک ټاک باندې ډېر خلک ډالرې ګټي، په ټیک ټاک باندې ډېر خلک چې دی هغه ځان فیمس کوي، خو هغه داسې نه چې هغه خپل مخ شو کړي، هغه چې دی یو اسلامیک ټاپک کوي، هغه چې یو اسلامیک ویډیو کوي، هغه اصلاحي ویډیو کوي، نو هغه خلک ګوري. ملګرو داسې ډېر سوشل میډیا والا دي چې هغوی خپل پیس نه شو کوي، خو هغوی د ټیک ټاک نه پیسې ګټي، هغوی د یوټیوب نه پیسې ګټي. نو دغه د مینو خان مینو ویډیو ده، دغه تاسو وکته ملګرو چې دغه پیس ټول شو، نو دغې نه تاسو هم ځان وساتئ. کومې زما میندې خویندې دي آی تاسو هم په ټیک ټاک باندې دغه بیایي مه خوروئ، دغه د هلکانو سره لایو مه راځئ، سبا له به هم دغه انجامي. نو مال اجازت هم راکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او لازمي زما په ویډیو باندې کمنټ کوئ که ستاسو زما ویډیو خوښیږي نو انشاءالله تاسو ماته کمنټ کوئ را روان په کوم ټاپک چې دی په هغې به تاسو ته بیا ویډیو جوړو نو تاسو راته لازمي په کمنټ کې وایئ. الله پامان.